په کابل کې یو برتانوی کافر چې ایمان یې نه و راوړی نن تېره ورځ ذبیح الله مجاهد په خپل لاس مسلمان کړ. دا چې ده ولې ایمان راوړی، څه کیسې دي او پټ حقیقتونه څه دي، څه روان دي، دا سره په نن ویډیو کې وګورئ. زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او هره ویډیو مو وګورئ او زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. دغه برتانوی کافر چې تقریبا د افغانستان کې 15 کاله کېږي اوسېده، خو دا دومره وخت نشو مسلمان، د طالبانو تر راتګ وروسته مسلمان شو او د ذبیح الله مجاهد ولې ور وغوښت. په ویډیو کې کومه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ده، په هغه کې ښکاري چې ذبیح الله مجاهد درته کلمه وایي او دا یې هم پسې ورو ورو شاته زمزمه کوي. خو د دغه کلمې خوند بیا دی وایي چې ما تر دومره عمره ډېر څه لیدلي وو، خو په دغه کلمه کې مې تر دومره عمره مو په هېڅ شي کې هم دومره خوند نه ولیدلی لکه دغه کلمه کې. ذبیح الله مجاهد بل طرف ته ډېر سخت وخت وایي چې دا زما لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې یو کافر برتانوی کافر زما په لاس مسلمانېږي او ایمان راوړي. دا یې تېره ورځ د کابل کې په اسلام مشرف شو او وایي چې انشاءالله له دې وروسته به زه اسلام ته خدمت او د الله جل جلاله عبادت کوم. دا چې ذبیح الله مجاهد تر اوسه د ده په اړه نه دي ویلي چې څنګه یې ده ورسره پېژندل او له کومه ځایه راغی او ولې دا یې ورغوښتی و. تر هغې پورې چې دغه جزیات خپریږي یا دی خپله څه وایي په ټولنیزو رسنیو کې، هغه ویډیو زموږ په چینل کې لیدلی شئ او زموږ سره پاتې کېدلی شئ تر څو تر یوې ورځې پورې هغه ویډیو درته خپره کړم، له یوټیوب اجازه واخلم او تر هغې وروسته زه تاسو ته هغه ویډیو خپره کړم. تر هغې زموږ سره پاتې شئ، زموږ هره ویډیو وګورئ، چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او لایک د ویډیو لایک مه هېروئ. تر هغې پورې چې بله خبرونو یا په بله ویډیو کې داسې ته راځمه تر بیا